وایي چې د زنانو چې کوم مونځ دی وایي دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې جدا شو او خلکو ته وایي چې تاسو په کور کې مونځونه کوئ. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې په زنانه په جمعات کې مونځ کوو. دا دون لوی تضاد د عمر او د نبی په فیصله کې څنګه دی. عمر چې کومه فیصله کړې د قرآن او د سنت مطابق کړې، چرته د قرآن مجید خلاف فیصله نه کړې. ځکه امام بخاری رحمت الله علیه وایي کان وقافا عند کتاب الله. عمر خدای الله جل شانو کتاب صرف اثر کړو، بس عمر څه کړو؟ الله کتاب اثر کړو. دا خبره غلطه ده چې زنانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې نه منع شوې د جمعات نه، بلکې د چا په دور کې منع شوې؟ د عمر په دور کې منع شوې. د عمر په دور کې په دې اجتماعي عمل شوی و، په دې اجتماعي عمل شوی چې ټول زنانه براتلي په یو ځای باندې منع شوې. نور د نبی علیه السلام په زمانه کې منع راغلی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه رااله، یا رسول الله زما خواهش ته چې زه د پتا پسې مونځ کوم شاته ولاړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ستاسو لپاره بهتره ده چې په خپل کور کې مونځ وکړي، او بیا په هغه کې بهتره ده چې د کور په کمره کې مونځ وکړي، او په هغه کې بهتره ده چې په دې کمره کې دنه بل کمرې په هغه کې مونځ وکړي. دا ستاسو لپاره بهتره ده. بس کو دا سوال نور وایو اصل 15 منټه راکول شي نور وایي بیا راته وایي. مفتی صاحب محترم، تاسو چې د ضاد په ځای بزوی نه وایي چې اوس رمضان وایي او رضوان وایي دا خپل منځ کې جوړ نه خوري. ته پښتو کې او په قرآن کې فرق کوه کنه. پښتو اردو جدا شی دی، قرآن مجید جدا شی دی. وایي په دې باندې چې کله ته په پښتو اردو کې رضوان وایي بیا به رضوان وایي، چې په قرآن مجید کې ورضوان من الله اکبر وایي بیا به ضاد وایي. قرآن مجید چې هغه کله وایي او په قص باندې غلطي کې سړی به کفر ترس، هغه په مانځه کې وایي مونږ فاسدي، او پښتو چې په مانځه کې وایي نو سره مونږ نه کیږي، اردو چې په مانځه کې وایي سره مونږ نه کیږي. وس عقل هم ډېر ښه شی دی چې بچا کی په دې خبره باندې پوهېږي. نو پښتو جدا شی دی، اردو جدا شی دی، انګریزي جدا شی دی، او عربي هغه جدا سیز دی، قرآن مجید جدا سیز دی. چرته تاسو چرته په عربیانو نه چرته رضوان نوم اورېدلی یا رمضان مو اورېدلی؟ ای رمضان وایي او رضوان وایي، کنه داسې نه ده؟ همدغه شان دا وایي زما د ماما لور سره د واده اراده ده، ما ته مې مور وایي چې د جنې مور تا لپی درکړي. نو ما خو استخاره وکړه، هغه صحیح راتله. د جنې سره زه نکاح کولی شم که نه؟ نکاح خلک په استخارې خلک په داسې کارونو کې نه کوي. استخارې په هغې جایز کارونو کې کوي چې هغې کې څو آپشنز راشي، ټول جایز وي، او د هغې نه پس انسان هغه شی شکنج کړي او د الله سره مشوره وکړي، د الله نه دعا وغواړي چې په کوم کار کې خیر خدای هغه زما نصیب کړي او زړه مې مطمئن کړي. په داسې ناروا کارونو کې څوک استخارې نه کوي، په جایز کارونو کې خلک استخارې کوي. ښه خو پیسې کلي دي هغه استخور کېږي هغه جینې. مفتی صاحب په اکثرو مسلو کې ولې اختلاف دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمل او یو خبره ولې نه ده کړې چې ټول امت په اختلاف کې اچولې؟ دې څه حکمت؟ دا خو ډېر پخوانی سوال دی، په دې خو ما ډېر بحثونه کړي دي. که چېرته په امت کې اختلاف نه وی نو خلکو ته به اساني نه وی، بیا خلکو ته به اساني نه وی. دا یو مسله. که چېرته په امت کې اختلاف نه وی د تحقیقاتو دروازه به بنده شوې، مسلمانان به ذلیل او رسوا پاتې شوي. د امام رازي او د امام غزالي او د امام بخاري او د امام مسلم او د امام حاکم غونته کې او د امام الله لقاري غونته کې لوی محققین باندې پیدا کېدل. بس خلکو به چې یو خبره د بزخ عاقبه په کم مسلو باندې چې اجماع د امت ته هغه په ځای باندې پرتی دي، په کومو مسلو باندې چې د امت اجماع د ټول امت هغې باندې متفق دی، هغه په خپل ځای پرتی دي. په 15 منځونو ټول اتفاق ټول یو شان کې، په هغې کې چا نوی تحقیق ونه کړو. او چې اختلاف کله راشي د تحقیقاتو دروازه کولاو شي، او تحقیقات دروازه چې کولاویږي نو امت په مخ کې رواني او ترقي کوي. داسې نور هم ډېر حکمتونه دي، خو د هغه سرسري فایده و هغه مې درته ذکر کړه. دا وایي اورېدلي هم دي چې یاره د لیور نه خو پرده هغه ضروري ده، خو زموږ د کور ماحول داسې نه دی. نو په هغې کې څه کول پکار دي؟ د دې سره راته دا م ووایي د ماما د بچو نه او د هغې د لوریانو نه پرده کوو که نه؟ دا ټول غیر محارم دي. د نامحرمه نه به پرده کوي چې داسې د کور نامحرم وي، پرده پکار ده. او که چېرته فتنه او فساد ته جوړېږي، نورې مسلې ته جوړېږي، یا سړي سره دونه ګنجایش نه نو بیا په یو خاص حد کې د دې سره اوسېدل او د دې نه پرده نه کول هغه بیا جایز دی، هغې کې څه نقصان هغه نشته. اوس یو ماشوم دی په کور کې هغه رالوی شو او یو رندار دی په هغې کور کې، اوس هغه ماشوم ته چې هغه اوس بالغ شو ناروغ خو ته نه شي ویلی چې د کور نه وځو ځان له کور جوړ کړه، بس څه کوي په جومات کې به اوسېږي که نه ته بیا خانقاه ته یا مرکز ته بیا ولېږي، تبلیغي مرکز. دا به څه کوي؟ دا داسې څیزونه دي چې د دې د وجې نه که په دې باندې عمل کوي نو امت هغه په تکلیف کې مبتلا کېږي. د هغې تکلیف نه د بچ کېدو دپاره داسې به کوي چې شریعت په یو خاص حد کې په کور کې دننه اوسېږه، خیر د نور څه مسله نشته. خاص حد دا دی چې دا لیور به د ورندار سره یوازې ځای کې نه پاتې کېږي، یوازې سفر به ورسره نه کوي، ځان له کمره کې به ورسره نه پاتې کېږي، د شریعت تحت ضرورت نه سیوا ګپې شپې دا به ورسره نه لګي. دا کارونه په دې اصولو کې چې دننه بیا څه نقصان هغه نشته. بس بگذار وصلی الله تعالی بیا ان شاء الله جزاکم الله.